Hi, this is Arvaz Khan and keep watching MT Shag channel. ما الله دي الدنيا بإيمان أبوزة كذا ما فدواكي لا غلط شو ما بيجانو ما كانوا استداشي بيجانو ما كانوا استداشي يريدوا تدخيل سلكتيني إيه يوم خليت شيء أو سلول بقدي بچاي كذا بشي غر بدماشان زما بوراندي تيت زاګرزي ویم پته دراته د ټول کلی ته پته ده ځکه خو مې در باندې لښتې روړې او ګوره ما ته به غلامي نه وي ګوره ما ته به غلام خان و غلام خان نو ته ګورې د مجنون د غوسې نه ښه خبرې او ته مجنون ډېر ښه پېژنې نو ته به څه وکړې زه به څه وکړم هغه بال لاړ شم بال به لاړ شم لور به څه وکړم یا غلامه چې بېګم صاحب هی د ښځې په ډینګه چې بېګم صاحب سیوان یې راله راکه سیوان تاسو خورئ ولې نه خورو ولې دا مونږ انسانان نه یو نه که نه مونږ خو ورته خره ښکارو مونږ خرې یو که نه که تاسو کې لږ هم غیرت وي بیا دې کور ته را نه شئ دا کور دې ستا مبارک شي زما د پلار کور شته راځه هېڅ چې ټاکې ګز ژبې ستا خوړوشتنه غلی شه کله به دې په ترکاري کې مالګه چغه زیاته او کله پکې مساله ورچکې ډېره وه داسې به دې خپلې بېنښتې دا به پکې وي او رسین در سره لاس کې ده څه کې سپینې سي څه صنوبره مولا خو دې در باندې پیچه شو لګوي چې د واده دې ماته نه دي ویلي نو چې خودکشي کوي نو کوي دې که نه ته یې څه کې دا دې اوس پکې رنګ یم څه ووایم د ټوله لښکرګان په دې ونه کې ناست دي او ننداره دې کوي لکه نو داسې کار نه کوو که نه د توره باز لوري هر وخت یې توره په لاس کې هغې په ونه پوهېږي که نه تا کې ډېره لویه لانجه ده زه به ځان له په خپله خوا ښځه کوم دا زما د عزت د غیرت او د ځوانۍ خبره ده ولې تا بلته خاشه صفا کولو خاشړه صفا کول پرېږده هلته مهربان د خرونو یختم خرخره کولو پخوا یو خبره ونه وایي خاوند ته د مور په سر شکایتونه کوه چې ته بېل شي مکو کله مکو من دوبۍ پورې لارې خو دا عادت ته نه وتو زما مخ څومره خطرناک دی زما په هر حکم منې او که ولې نه منل نو بیا به دې خیر نه وي مدام ولې نه منم منم به بکواس مه کوه څوندیه خبره وایه دا دې سلو تیږه کې زیاتي ګولې خامخا په اخر کې ګولې خدای نه دې په دې خوله کې دا ټول غاښونه مات کړي که ما به داسې دي ستا په دې خوله کې غاښونه کم دي دغه یو میزیل پکې مخامخ پاتې دی که داسې دغه میزیل والوځئ ګاډي کمانچه راوباسه دا روبونه دې په بل چا واچوه پوه شوې او که نه ورشه خانک ګوره ډکه بچې ولیدې مې دله روړي شابه چې خانک کې واچو ځکه واده کوم که نه نو صرف د شکیلې سره به کوم دا زما اخري فیصله ده اوشه فندقو کور ته پاکونه نه شي او خپلې مرضۍ به چلې او نن د پس په راته تم لاس په نامه ولاړئ اوس یې که نه تا نام زړه څنګه جوړه ده او ما نوم زوړ ټکو جوړ کړي لا غیرتي زی مې نه ښځې چپړاسي شو یا الله پروردګار ته خو دا خیرات قبول وکړي او که واده وکړه یا الله لانا دې تو تښتې په دویمه ورځ مور کړه ما دا خبره کوله زیبو ته د زیبو سره خبره کې نو خاوند یې ناست دی د هغه سره ولې خبره نه کې وریجې خو مو پخ کړي دي که نه پاسه زه کور ته کور کې به وخورې دا لوښي به زما پلار وینځي زه چې په کوم پلیټ کې خورم هغه پلیټ پسې صفا کوم زه د ټول کور ذمهواره نه یم زبردسته کېنه لیلا کېنه دوی زما مینه لیدلې ده زما روپ او دبدبه یې نه ده لیدلې او
ښتنه هیله بیله د مور نه یریږي اوس هم دته کله کله چې د مینې په سترګه ګوري پټ کوي اوس خو زمانه د بوټو ډکه بوجه جوړه ده اوس ما چې څه ما په چاړو څو ګرانه کو چې ما د پانسۍ نه پټ کی وای مراد بیا چې مراد کو لا ډېره غوسه ده اچولې خو بل دی خو د خېلې ولا د مستانه دی هلکینه چې دې په دې ګوزرې نه دا سیوان نه دي ټینډې دي په خوړو له مې وړي سړیا ځای د خیر دې لاس کوي ما ته پته وه چې ستا دا کوټرې لري چې راوړو نه ده مونږ به د بازار نه ځان نه روغ غواړو تاسو پې ځانونه ډک کړئ خوله دې په واقع که د پلار په کور دې د بازار خوراکونه کړي چې زمونږ په کور د بازار خوراکونه راغواړي نو تا دې خپل زوی ته کتلې دي خبرې څه شی دی